سلامونه. سما د جی زمونږ د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړی دا څو ورځې د پولیس په کسټډي کې دی پیښور، کله ډی ای خان، کله بنو. نن هغه چترال پولیس د عدالت نه وړی دی او هلته پې کیس شوی دی، حالانکې هغه کله چترال ته تللی هم نه دی. سمده جي هلته پې اف آی آر شوی دی د منشیاتو د چرسو چې د ده سره 1200 ګرام چرس دی. یاد لرئ چې دلته د خیبر پښتونخوا حکومت دی په بنو، ډی ای خان، پیښور کې، او دا هم دغه پښتانه دي چې کوم زموږ سره په د 11 اکتوبر په جرګه کې هم شریک وو، د پریکړو کې هم، او موږ ته وعدې هم راکړې وې چې موږ به د زاړه کیسونه ختم کړو. زاړه څه چې اوس تاسو ګورئ چې په موږ باندې هغه کیسونه لګیا دي کېږي چې لکه ټوله دنیا په دې پوهېږي چې دا خو آلریډي د پولیس په کسټډي کې دی، د سی ټي ډي سره دی. نو دوی باندې دا منشیات ورسره په چترال له کم ځای نه ورسېدو، هلته ورسره برآمد څنګه شول. خو بیا هم دغه پولیس موږ ته وایي، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یاره زه بې اختیاره یم، زما پکې اختیار نشته. هلکه چې ته بې اختیاره بیا د حکومت کولو جواز در څه شو؟ دا پولیس چې ستا د مرضۍ نه بغیر دومره اف آی آرونه کوي، نو بیا خو کم از کم ته خو یې ختمولی خو شي که نه. دلته خو عیني یو لاره خو در سره شته، حق خو شته چې ته دا ختم کړي. همدا پولیس چې ستا په اختیار کې نه دي، بیا هغه ورځ ستا په اختیار کې شي چې کله ته ډي چوک ته ځې، ستا سره په سیکیورټي کې ځي، باډي ګارډ کې ځي، هلته بیا په هغه ورځ ولې پنجاب دا منې نه کړل چې یاره د دوی سره مه راځي، ځکه چې دوی په پنجاب باندې لګیا دي، په ډي چوک را روان دي ورځي. پښتانه بیا چې ګورو چې همدغه دا صوبایي حکومت یا د نور ګوندونه بیا وایي چې یاره پاکستان زنده باد او د پاکستان د لاسه موږ محفوظ یو، او دا ادارې او دا فوج زموږ دي. حالانکې دغه ادارو دومره بې اختیاره کړي دي چې دوی خپله وایي چې زموږ اختیار نشته. دوی سره څو ځل رابطې وشوې، دا جرګه ورغله و ډاډونه یې راکړل، خو هلته جرګې ته بیا ووایي چې یاره زه په ډېرو خبرو کې بې اختیاره یم. نو پښتانه چې دي په غلامۍ کې دومره مست دي، خوشحاله دي، شاید یې دوی یرولي ډېر دي. دا وجه به چې یو انسان ویریږي، په یره کې وي چې یاره د پنجاب نه یریږي دی ډېر، یا دا به م وخوري، نو هغه یریدلی انسان ډېر محتاطه شي، سوچ کوي، فکر کوي، یریږي، او د غلامۍ کې چې دی دومره غلام سوچ شي چې بیا هغه د غلامۍ نه د وتلو سوچ نشي کولی چې یاره که فرض کړ ما څه وویل، نو یره یې په زړه کې ښخه شوي وي. نو موږ د دې شي ډېر سخت ټکو کې غندنه هم کوو او د دې خلاف به لایعمل هم جوړو، ځکه چې دغه رنګې کیسونه موږ د خپلو چې کوم زموږ نظریات دي، زموږ فکرونه دي، زموږ د تګ لاره ده، د هغې نه کله به هم شاته نه شو. موږ سره پښتانه چې څومره هم ګوندونه دي، د 11 اکتوبر چې جرګه ختمه شوې ده، سټیج نه راکوز شوي دي چې تلي دي، به تاسو یې خپله ګورئ پښتنو چې بیا د پی ټي ایم سره څوک چېرته ولاړ دی، کوم ځای کې ولاړ دی. آیا د پی ټي ایم د دې کیسونو د دې اف آی آرونو کې زموږ سره ملګرتیا چا وکړه؟ چا وویل چې دا غلط کار دی؟ یا چا وویل چې یاره موږ در سره په دې کې ملګري، دا تاسو سره ظلم روان دی، کله دم شوئ؟ نو ډېر خلک چې موږ ته وایي چې پی ټي ایم یا منظور پښتون اوس چېرته دی، نو تاسو د خپلو مشرانو نه کم از کم سوچو. منظور پښتون خو اوس فرض کړ څه وجه نه ښکارېږي، ځکه چې تاسو ګورئ چې صوبایي حکومت دا ګارنټي نشي ورکولی چې ته راښکاره شه. که دوی دا ګارنټي ورکړي چې زما صوبه ده، ته دلته ګرځه کولاو، نو منظور به راوځي. دوی خپله وایي چې زه بې اختیاره یم. کم ګوند چې دی، د یو ګوند والا خو د دا ټټر ووایي چې یاره زه یم دلته راووځه. دا خلک چې د منظور پوښتنه کوي، دا لازم د یو نه یو ګوند سره تعلق لري. خپل ګوند نه کله دا تپوس وکړو چې پلانیه مشره ایمله محمود خان اچکزی یا کم مولانا یا کم هم چې د پریکړو کې د اتیا کسیزه کومه زمونږه کمیټي وه، د دوی نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې په دې پریکړو څه لای عمل دی، ولې غلي یئ، ولې چوپ یا صرف منظور پښتین تاسو ته یاد دی؟ مننه، خوشحاله اوسئ.